سلامونه نیکې هیله مو هرکلی کوم دوستانو. خدای دې وکړي چې تاسو به هم زموږ په شان روغ رمټ او د صحت پر جامه کې په پټ یاستئ. دوستانو په دې ویډیو کې د ټولو نه بهترین سکرین ریکارډر درته ښیم چې په دې سره تاسو کولی شئ خپل موبایل کې په ډېره های کوالټي یعنې په ډېر ښایسته انداز سره تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې سکرین ریکارډر وکړئ. یا دوستانو تاسو غواړئ د یوټیوب لپاره سکرین ریکارډینګ کوئ یا تاسو غواړئ د ټیک ټاک لپاره سکرین ریکارډینګ کوئ، د هر څه لپاره تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې سکرین ریکارډینګ کوئ. د ټولو نه بهترین سکرین ریکارډینګ چې دی هغه دا دی چې تاسو ته زه نن ښیم او دوستانو دې سره څنګ کې نور اپشنونه زه تاسو ته هم ښیم چې دوستانو په هغه باندې باید تاسو ډېر پوه شئ او ډېر ضروري اپشنونه دي چې له هغو نه اپشنونو تاسو یو مهم اپشن دا ده چې کله تاسو په خپل موبایل کې یعنې سکرین ریکارډینګ کوئ دوستانو تاسو ته څوک پوښتنه تاسو نه وکړي یا تاسو په خپل کوم خپل ریکارډینګ کې تاسو غلط اشتباه شي نو تاسو کولی شئ په یو کلیک باندې هغه سکرین ریکارډر چې دغه سټاپ یا فیوز کړي یا دوستانو بیرته دوباره چې تاسو خپل سیسټم جوړ کړي په یو کلیک باندې تاسو بیرته له هغې ځای نه تاسو سکرین ریکارډینګ بیرته شروع شي. یعنې څنګه چې ونه شي چې کله تاسو په یو کلیک باندې هغه سټاپ کړئ نو تاسو کوم سکرین ریکارډینګ چې د هغه بشپړ ډول باندې یعنې سټاپ سي تاسو نوټیفیکیشن درکړي چې تاسو کوم سکرین ریکارډینګ چې د هغه ذخیره شي یا خلاص شو. خلاص دوستانو په دې سره به تاسو صرف د دوستانو تاسو خپل کوم سکرین ریکارډینګ چې د هغه فیوز کوي هغه به هغې کې سټاپ کوي تاسو به انتظار باسي چې کله تاسو خپل سیسټم جوړ کړو نو تاسو بیرته دوبارې په هغه باندې کلیک وکړئ هغه سکرین ریکارډینګ بیرته له هغې ځای نه شروع کېږي. نو دوستانو ویډیو غټېږي شروع کوو چې څنګه کولی شو دا سکرین ریکارډینګ کې دې کار وکړو او څنګه کولی شو دا اپشن په دې کې فعال کړو. دوستانو تاسو نه یوه هیله کېږي چې تاسو زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي سئ دا کومه ویډیو چې ګورئ د ویډیو لاندې دا سبسکرایب بټن درسره وهئ او سره خوا کې د بیل ایکن هم کېکاږئ تر څو زموږ هر ویډیو تاسو ټول نه مخکې دررسېږي. دوستانو تاسو به وینئ په د شنه رنګ کې چې تاسو وینئ سکرین ریکارډر لیکلي دي. دوستانو تاسو به ټول نه مخکې دغه ډاونلوډوئ. دوستانو دا کومه ویډیو چې ګورئ د دې ویډیو لاندې زما به په ډسکرپشن کې تاسو ته دلته لینک ایښی د هغې لینک نه تاسو کولی شئ په ډېر اسانۍ سره دا ډاونلوډ کړئ او په خپل موبایل کې انسټال کړئ دوستانو او ګټه ترې واخلئ. دوستانو اوس راځو موږ دا خلاصو صحیح شو. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دوستانو داسې به تاسو ته یو صفحه راسي چې دا هغه ویډیوګانې تاسو ته راځي چې تاسو کومې په دې سکرین ریکارډینګ کې تاسو دوستانو دا هغه ویډیوګانې تاسو ته راځي چې تاسو په دې سکرین ریکارډینګ باندې دغه ریکارډ کړي وي. نو اوس دوستانو تاسو به دلته چې راسئ دوستانو کله چې تاسو دلته کلیک وکړم نو دلته تاسو ته یعنې دغه زما اوس په خپل موبایل کې سکرین ریکارډینګ روان ده. نو اوس دوستانو دلته تاسو ته اپشنونه درکوي. یو چې دا اول نه ټول نه مخکې چپ طرف نه تاسو ته ښیم نو دغه د ویډیو اپشن چې ده دا به تاسو کولی شئ سکرین ریکارډینګ کوي. دویم قدم کې دوستانو د مایک نشان چې ده دا به ستاسو مایک سایلنټ کوي. په درېیم کې دوستانو چې د سکرین شاټ ده یعنې تاسو کولی شئ په خپل موبایل نه سکرین شاټ واخلئ. نو په درېیم قدم کې سیټینګ ده دوستانو دا به کله ټول نه مخکې سیټینګ ده. کله چې سیټینګ نه دوستانو ټول نه مهم ځای دلته ده اوس تاسو ته ښیم نو دوستانو دا به تاسو د جنرېټر کې دغه میجیک بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو باندې کلیک وکړو دوستانو دا اوس موږ فعاله کړې ده اوس بیرته غیر فعاله کومه تاسو ته ښیم. نو دوستانو چې کله تاسو لکه مخکې ما یادونه وکړه چې تاسو کولی شئ په یو ریکارډ کې یو چې تاسو غلط شئ صرف په یو کلیک باندې په 10 سیکنډ کې یعنې په ډېر کم وخت کې په نیم سیکنډ نه یعنې کم وخت کې تاسو صرف ټچ به وکړئ نو تاسو به کوم سکرین چې ده هغه سټاپ سي یا به تاسو کوم یو ریکارډینګ چې دغه به پیو سي دوستانو هغه به مخکې نه ځي. تاسو به انتظار وشي کله چې تاسو سیسټم جوړ کړئ دوباره بیرته په هغې باندې کلیک وکړئ ستاسو د سکرین ریکارډینګ چې دغه به شروع شي. نو دوستانو دا اپشن به تاسو آن کړئ دلته به تاسو ته اپشنونه درکوي. تاسو ته وایي دوستانو په دې اپشن باندې چې دا کوم تاسو ته ما ښوولی ده ورسره راځي نو په دې سره دوستانو تاسو غواړئ دا سټاپ کوئ تاسو غواړئ ډراو کوئ یعنې تاسو لیکایي ورکوئ سکرین کیپچر کوئ نو موږ ورته دوستانو چې موږ ته دې پیوز سي صحیح ده موږ ته دې سټاپ سي یعنې مکمل دې نه سټاپ کېږي موږ ته دې پیوز ور یوزیم سي. نو تاسو به دوستانو دلته دا سلیکټ کړئ دلته لاندې دویم قدم کې به هم سلیکټ کړئ په درېیم قدم کې به هم دا سلیکټ کړئ. دوستانو دلته به بیرته راسم داسې تاسو ووایه دلته سره ما وسلیکټ کړي تاسو غواړم زه دا دلته سلیکټ کړم صحیح شو غواړم دلته سلیکټ کړم په دې قدم کې مثال خبرې دا هم نه غواړم دلته سلیکټ کړم داسې دوستانو تاسو وینئ نو زه راځم په درې وړو کې اول دلته سلیکټ کوم دوهم یې دلته سلیکټ کوم درېیم دلته سلیکټ ده او دلته په سمپل په اوکې باندې کلیک کوم دوستانو. کله چې په اوکې باندې کلیک وکړو دوستانو هغه اپشن اوس دلته موږ ته نه راځي ځکه ما سکرین ریکارډینګ چالان کړی ده ځکه چې بیا موږ ته مشکل جوړوي نو دې وروسته زه تاسو ته یو ریکارډینګ سمپل کوم تاسو ته هغه اپشن ښیم چې دغه اپشن به راځي دا به تاسو داسې چې ووهئ نو د دې کوم سکرین چې ده هغه به سټاپ کېږي یا به ځي. لکه دوستانو زه اوس تاسو ته ځم ښیم صحیح ده نو زه اوس سکرین ریکارډینګ چالانوم
نو کله چې دغه موږ چالان کړو تاسو هغه اپشن چې ونی هغه اپشن دلته تاسو ته راځي دوستانو چې تاسو مثال خپل ویډیو تاسو نه غلطه شوه یا تاسو نه چا پوښتنه وکړه تاسو په ډېر اسانۍ سره سمپل په دې ټچ ته باندې کلیک وکړئ دوستان تاسو کې سیکنډ چې کوم چې سټاپ شوی هامر جنریټ بیرته شروع کیږي یعنې تاسو خبره به داسې نه کېږي دوستان چې بالکل دا کټ شي په همغه ځای کې به دوستان تاسو ته سټاپ کیږي تاسو کولی شئ څو دوستانو بیرته موږ شروع کړو بیا غواړم زه راځم دلته مثال خبرې او اپلیکیشن خلاصوم زه په دې کې غلط هم زه زما خپل اپلیکیشن چې د هغه راخلاصوم په ډېر اسانۍ سره بیا زه کولی شم بیرته دوباره صفحې ته راځم او دلته هغه کوم شی چې ما په کار وي هغه په دې کې راخلاص کړم نو دوستانو دغه د سره ضرور ډاونلوډ کړئ ترونه ښایسته اپلیکیشن دوستانو په دې سره کولی شئ ډېر خپل موبایل کې سهولت راولئ دوستانو نور ویډیو غټوو دوستانو که چېرې مو دا ویډیو خوښ شي له ملګرو سره شیر کړئ دوستانو تر بل ویډیو چې بیا زه تاسو سره حاضرېږم نو د الله په